زه داعشیان وایم ځکه دوی د داعش غوندې په موږ باندې فیصلې کوي. وګورئ من تاجیک ګوره برای هیچ غرض نیست. من تاجیک ازبک هزاره را قطعا در این مسائلایتان غرض نیست. خودتان میفهمین جنگتان. من اینمی آرزو را دارم از خداوند و والله بالله هر لحظه آرزو میکنم که خدا و سخی کنه که پاکستان از راه اسپین گلدک در راه اول قندار را بگیره. هیچ جای دیگه اصلا خوست پکتیای گپا را بگذاره پاکستان. اولین کاری که میکنه قندار را بگیره. قندار را که گرفت دستر گوری احمدشاه که احمدشاه عبدالی بیرق پاکستان بلند شد. بعد از من کف میزنم میگم बेशक गोरे दिन और होता है. कहते हैं मछली को जब भी पानी से ले लो तो वो ताजा होता है और हमारे पाकिस्तानी भाइयों से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ये फ्रेश मछली जो है ना इसको पकड़ना चाहिए. دا سړی سیده یو جنرال تیر شوی د جمهوریت په وخت کې دی بل ته وګوره. انشاءالله که وقتشان قریب است و نیست و نابود میشوند. ये सिर्फ एक कौम है, एक जबान का बोलने वाला है कि वो पश्तून, अफगान, पठान और अब लोग खान भी कहता है वो लोग है सिर्फ. और कबाइल उस मुल्क में जो जिंदगी करता है, अगर ताजिक है, उज़्बेक है, हजारा है और अक़वामी शरीफ उधर जो जिंदगी करता है, ये सब लोग पाकिस्तान के साथ ना कोई दुश्मनी उस लोगों का है और ना कोई. دا هم یو جنرال تیر شوی ده د همدغه مقاومت جبهې زموږ د تاجکانو جنرال ده چې په واضح کې وایي جمهوریت ورسره وایي په جمهوریت کې جنرال دا ورسره خو په جمهوریت کې ښه خلک هم وو خو جنرال تیر شوی ده. دی وایي چې تاسو خپله واورېدل وایي اصلي مشکل څه کېده همغه یو قوم کې داسې پښتانه دي افغانان دي یعنې موږ سره مشکل ده. همدغسې دغه بل کلپ ته وګوره په زرګونه دلته ما راټول شوي. این شروعش است. امروز پاکستانی ما بمباردشان کردن، فردا بخیر ازبکستانی و تاجیکستانی و روسا بمباردشان میکنن به خاطر دم د مقاومت جبهه یو جنرال ده و امروز پاکستانی بمباردشان کرده فردا بخیر مرسره وی تاجیکستان و ازبکستان و دوی بم بمبارد کوي. یعنی دوی یعنی ما سره ډیری زیات دي نور کلیپونه هم سره د دوی د جنرالانو د دوی د مشرانو خدا فرود ما سره ډیر ستا خو زه غواړم چې سار ته په ده باندې غټ لایف هم ونیسم ویډیو جوړ کړم په لسګونو جنرالانو ډګروالانو رسمي خلک په فیسبوکونو کې په ټویټرونو کې په ټیک ټاکونو کې په رسمي چینلونو کې مستقیم د پنجاب مرتد ادارې څخه دفاع کوي او وایي چې دا د حق د سیدا ماشومان ووژل د حق د پاکستانیانو حمله وکړه او ټول په زغر د اعلان کوي چې مشکل پښتنو سره ده مشکل افغان سره ده مشکل د افغانستان نوم سره ده. باور په خدای وکړه دوی نه طالب سره مشکل لري نه وروره ګله. تاسو ته پته ده تاسو که تاریخ وګورئ هر رقم حکومت چې دغه خلکو ته دغه وسني چې وایي چې ما جبهې مقاومت داریم هر رقم حکومت چې مې دې ته جوړ کړی که جمهوریت حکومت مې جوړ کړی د ډاکټر نجیب داود خان دوی ورپسې سلا راوړې دوی ورپسې مهمات راوړې راته لوځولی ده که شاهي حکومت مې جوړ کړی دوی ورپسې راغلي دي که خلقو پرچم و کمونیستي حکومت مې جوړ کړی دوی ورپسې راغلي دي که امارات جوړ شوی دوی ورپسې راغلي دي. دوی نه طالب سره مشکل لري نه جمهوریتي سره مشکل لري دوی په مجموع کې قام سره مشکل لري افغانانو سره مشکل لري پښتنو سره مشکل لري او په واضح ټکي وایي انشاءالله که وقتشان قریب است و نیست و نابود میشوند.